د خاوند کوتک مې د یو ګولۍ سره ډیر ظالم شي او ډیر مضبوط شي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې هم پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګلي نشان ووهئ. مننه. د شپې مې خاوند یوه ګولۍ وخوري او بیا راسره ټوله شپه ډېر ناشنا او ډېر ناخونده داسې په خوند پوره ډک کوروالی وکړي چې زه پخپله هم حیران پاتې یم. که غواړئ چې د ویډیو په مطلب ځان پوه کړئ، د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو په مطلب ښه ځان پوه. هغه ملګري چې په کوروالي کې ډېر ضعیفه او کمزوري وي، او بالخصوص هغه ملګري چې د سپرم له لحاظه ډېر کمزوري وي. مثلا که دوی چېرته بازار کې کمجنۍ وویني یا هلک وویني ښایسته او د دوی ارادې ورته خرابې نه شي، نو د دوی ذکر نه داسې مړې یا سپینې اوبه ځي چې دې سپرم دې ته سپرم چې باید دغه سپرم څنګه کنټرول کړو او څنګه یې علاج وکړو. د دې لپاره هم دا ویډیو د هغه خلک چې باید وغواړي د شپې ښه کوروالی وکړي او میرمنه یخه کړي هم کولی شي دغه ویډیو وګوري او دا ګولۍ استعمال کړي. هر هغه سړی چې دغسې علاج نه کیږي او مشکلې وي، لکه مثلا په کتلو سره هم د ده څخه سپرم ځي یا اوبه ځي، او په لاس وهلو سره هم د ده څخه اوبه ځي. که ځان قوي او مضبوط کول غواړي نو کولی شئ د ایویان ګولۍ او د هغه ترڅنګ تاسو هګۍ او شوده استعمال کړئ. د نسخې جوړولو طریقه دا ده چې لومړی به تاسو 2 دانې د ایویان ګولۍ راوړئ. که چیرته 2 نه وي نو 1 دانه تاسو په دې طریقه استعمال کړئ او یا په دې طریقه چې دواړه طریقې تاسو ته ښایم. لومړی به تاسو 1 ګیلاس شوده راواخلئ او دا به پاخه کړئ. له هغه وروسته چې کله دا پاخه شو نو یخې به یې کړئ او دې ته به د هګیو زیړ واچوئ. کله مو چې د هګیو زیړ واچوو نو له هغه وروسته به تاسو دا راواخلئ. یوه د ایویان ګولۍ به واخلئ، په منځ به یې 2 ځایه کړئ او د هغه څخه مایع اوبه راواخلئ او په دې شیدو کې به یې مکس کړئ. کله مو چې دا مکس کړئ نو له هغه وروسته به دا ښه تاسو تاو راتاو کړئ چې ښه سره حل شي. یو تر بله چې کله حل شو نو دا به تاسو وڅښئ. اول به تاسو هغه لومړی ژوندۍ ګولۍ واچوئ د ایویان، او د هغه وروسته به تاسو دغه شوده، هګۍ او د ایویان ګولۍ مو چې اچولې ده پکې، نو دا به تاسو د ایویان ګولۍ پسې شاته وڅښئ. مطلب داسې چې تاسو به لومړی یوه د ایویان ګولۍ راواخلئ، شودو او هګیو ته به یې ور واچوئ، په منځ به یې 2 ځایه کړئ او د هغه څخه مایع اوبه وباسئ. او دا به تاسو لومړی به د هغه وروسته به تاسو بیا 1 دانه د ایویان ژوندۍ ګولۍ راواخلئ او دا به وخورئ او دا شوده به پسې وڅښئ. دغه کار باید تاسو 2 هفتې یعنې 14 ورځې وکړئ. سر په سر باید وشي چې تر څو دې کې قصایي را نه شي. په 15مه ورځ به تاسو خپل بدن ته پخپله پته ولګېږي. که هر څوک غواړي چې ځان قوي مضبوط کړي نو دغه کار دې وکړي، ځکه چې ډېر اسانه نسخه ده او پریمانه هم ده. یو پاکټ د ایویان ګولۍ په 13 روپۍ دي او باید تاسو یې ځان ته هر ټیم استعمال کړئ. که چېرته ستاسو بدن باندې تاثیر وکړي نو هر ټیم کولی شي تاسو د ایویان ګولۍ همداسې هم وخوړلی شي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.